د یو ورور سوال کړی دی، وی د ورځې د جمعې د ورځې چې دي کې بارانونه او اسمان کې دا ګړزا او برېښنا ډېرې، نو یو کس راته دا ذکر وښو چې کله وي اسمان کې برېښنا ویني نو ته به دغه آیت وایې هو الذي یریکم البرق خوفا وطمعا. دا آیت وایې، دا صحیح دی که راځي؟ جواب د دې مسلې دا ګړزا چې انسان واوري نو صحیح سند سره یو ذکر نقل دی د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما نه چې انسان به وایي سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. دا ویل ثابت دی. هر چې د برېښنا سره د آیت ویل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا دا نه دی ثابت. دغه د آیت ترجمه څه ده؟ الله هغه ذات ته چې تاسو ته ښایي برېښنا د څه دپاره چې تاسو ویرېږئ د الله نه او ستاسو تمه پیدا شي. تمه د څه؟ تمه د باران. اوس موږ دا وایو که چېرته څوک یعنې صدفتن یې داسې وکړو کله ناکله، لکه روانو په لاره باندې او دا برېښنا یې ولید او سم د هر څه رڼا شو، وي بس د خولې نه یې دغه آیت راغی هو الذي یریکم البرق خوفا وطمعا. نو دا اوس روا دي که ناروا دي؟ روا دي. خو چې کله انسان د دې نه عادت جوړ کړي چې لکه دا یو ذکر دی او ثابت دی او پیغمبر ویلی چې دې ټیم کې به وی بیا د بدعت ته، ځکه چې د دې څه اصل نشته. د چې کله ناکله کوو نو موږ ورته څه نه وي، د چې کله ناکله دا کار کوو نو موږ ورته څه نه وي. موږ ورته ولې څه نه وي؟ نه، ځکه چې ده دا نه ګڼله چې دا یو ذکر دی او ثابت دی او دلته به یې وی نه، داسې نه دي ویلي. لکه اوس یو سړی دی اسمان ته وکتو د الله قدرت ورته رایاد شو، یو آیت یې په هغه آیتونو کې ووایي چې هغې کې د اسمان د عظمت تذکره ده. روا دي که نه روا؟ روا دي. یو سړی ته دا وایي چې کله اسمان ته ګورې نو دا آیت به وایې. دا خبره اوس غلطه ده. ولې غلطه ده؟ ځکه چې ته د دې نه مستقل یو ذکر جوړې چې دا دلته ثابت دی او دا ثابت نه دی. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا دا آیت ډېره اوچته معنی پکې پرته ده، د سوچ خبره ده، د فکر. که کله یې سړی ووایي یا داسې ویې او دا ملګري پرې پوه وکړي چې وګوره الله دا خبره کړې ده، نو په دې تا څوک نه ملامته کوي. که چېرته خبره اخوا واوړې ده چې مولوي صاحب ویلي چې دا ذکر دی، بزرګانو دا ذکر موږ ته ښوولی دی، امیر صاحب لګیا بیان کې وایي چې دا به وی، نو بیا موږ وایو دا بدعت دی، ځکه چې د دې څه اصل نشته په شریعت کې، نه الله ویلي نه د الله رسول ویلي نه صحابه کرامو نه ثابت دی. والله اعلم.